हरिचंद ولې نه جایز یا خلافت لامین الله ولې نه جایز تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله مجتهدین فی المذهب او یو مجتهد چې د بل مجتهد سره اختلاف کول جایز یو مجتهد چې د بل مجتهد سره اختلاف کوي دا جایز سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام یو بل سره په یو مسله کې اختلاف الله پاک د دې ډول په باره کې فرمایي ففهمناها سليمان عليه السلام ته په دې مسله فهم ورکړ د په اجتهاد کې حق ورسېد او داوود عليه السلام په اجتهادي مسله کې خطا شوی او سليمان عليه السلام حق رسیدلی ففهمناها سليمان دلته اوس دا سی ویل شي چې سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام دین وران کړ دا په مجتهدینو اختلاف دی دا په رحمت ما دا اول کې حدیثونه پیش کړیو چې اختلاف د مجتهدینو رحمت نو هریچند دینجو او یا امین الله د ځان په مجتهدینو نه قیاسي مجتهد ته د مجتهد سره اختلاف جایز غیر مجتهد د مجتهد سره اختلاف نشي حدیث کې راځي زنانو سره چې پیغمبر علیه السلام بیعت کوي یا د مسلمانانو سره یو شرط پیدا لګول الله ننازع الامر اهله د اهل فن سره بدد په فن کې ملانجن د اهل فن سره بدد په فن کې ملانجن ته چې هسپتال سلاشي او هسپتال کې ډاکټر ته اپریشن ولیکي ته به د ډاکټر سره لانجنه کوي چې ماته دلیل پیش کړي چې ولې ما اپریشن کوي یا مې داسې ولې اپریشن ته ډاکټر نه نو ته د ډاکټر سره لانجنه شي کولی مستری چې درته ګاډي جوړي غیر مستری د مستری توپ په فن کې د مستری سره لانجنه شي کولی غیر ډاکټر د ډاکټر سره د ډاکټرۍ په فن کې لانجنه شي کولی نو غیر مجتهد د مجتهد سره په باب د اجتهاد کې لانجنه شي باب د اجتهاد د ډاکټرۍ نه سخت باب د اجتهاد د مستریتوب نه سخت دی نو هریچند دینجو خو غیر مجتهد دی موږ د سره ځکه بدرد وایو چې ته د مجتهد سره اختلاف ولې ته ولې په دې حدیث عمل نه کوې چې الله ننازع الامر اهله موږ به د اهل فن سره د په فن کې لانجنه او دا اعتراض په امام ابو یوسف نشو کولی ځکه هغه مجتهد یو مجتهد د بل مجتهد سره هغه دواړه اهل فن نو هغه یو د بل سره اختلاف کولی شي دا یو جواب ګوره مختصر جواب مې دا درته درکړو چې امام محمد او امام ابو یوسف صاحب مجتهدینو یو مجتهد د بل مجتهد سره اختلاف کولی ځکه دا د یو فن او د دې زماني مولایان د دې فن والا خلق نه دي نو دوی ته اختلاف ناجایز دوی پر دې اختلاف را نقل کولی شي لیکن خپل اختلاف دویم جواب دا عبارت هم قصدم کړو نو ډیره فائدہ دویم جواب دا ګوره امام ابو یوسف صاحب او امام محمد صاحب په هیڅ قول کې اختلاف نه دی هیڅ قول کې دوی اختلاف در مختار نه رد مختار علامه شامی رد المختار په مقدمه کې لیکي چې په یو مسله کې یو طرف ته د امام صاحب قول راشي او بل طرف ته د صاحبانو قول راشي دا د صاحبانو قولم د امام صاحب زور قولي دا د صاحبانو قول د امام صاحب خانه قولي حواله په فتاوا الوالجه ورکړي هغه کې لیکي امام ابو یوسف صاحب فرمایي ما قلت قولا خالفت فيه ابا حنيفه الا قولا قد كان قال مختصره جمله ما قلت قولا ما هیڅ قول نه کړی خالفت فيه ابا حنيفه چې باغې کې مې د امام صاحب سره مخالفت کړی الا قولا قد كان قال مگر دا چې قول بوي چې هغه د امام صاحب بخانه قول مطلب دا دی چې د امام اعظم صاحب په یو مسله کې دوه قولای اوس به ما دا یو قول راخستې دا قول به خلق منسوبي امام ابو یوسف صاحب و چې دا د امام ابو یوسف صاحب قول دی دا حرم کې د امام صاحب قول دی حضور قول دی د دین رجوع کړي بل قول ما قلت قولا خالفت فيه ابا حنيفه الا قولا قد كان قال تاسو رد مختار وګورئ رد مختار اول جلد نه 15 صفحه مطلب صح عن الامام انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي د
دریم اعتراض دا په دې پوسټرو کې موابین لیکلي د امام صاحب قول لیکلی په منع د تقلید د امام شافعي صاحب قول لیکلی په منع د تقلید د امام مالک صاحب قول لیکلی په منع د تقلید د امام احمد ابن حنبل صاحب قول لیکلی په منع د تقلید دا قصخانه ته چې تاسو لاړ شئ چې قصخانه تر ننوځي دی خو ته د شیشو ولا دکان په دې شیشو د پوسټر د څلورو وړو امامانو اقوال لیکلي دي په منع د تقلید او دارنګه په دې فیسبوک او په دې نوټونو کې کله کله دا وهابیان د امامانو اقوال را نقل کوي په منع د تقلید کې چې د امامانو د تقلید نه منع کوي د دې ټولو مختصر جواب دا علامه ابن تیمیه رحمه الله مختصر جواب ګوره منع ائمه عن التقليد انما هو في حق القادر على اخذ الاحزام عن الادله دي امامان مجتهدين د تقلید نه منع کړي مجتهدین ته ویلي دي چې تاسو خپل اجتهاد کوئ زموږ تقلید مکوئ غیر مجتهد نه ده ابن تیمیہ رحمه الله فرمای منع الائمه عن التقليد منع د امامان د تقلیدنا انما هو في حق القادر على اخذ الاحزام عن الادله القادر على اخذ الاحزام عن الادله ما درته مخکې ویلو چې یو مسائل دي یو دلایل بل اخذ د مسائل د دلایل نه بل علم د په اخذ د مسائل د دلایل ما درته ویلو چې علم په مسائل او د مقلد مراد ليش ده مجتهد مراد علم په دلایلو د مقلد مراد ليش ده مجتهد مراد دریم علم د اخذ د مسائل د دلایلو د مجتهد کوي شي مقلد نشي کوي چې مسائل د دلایلو نه راوړي څلورم علم په دې اخذ دام د مقلد مراد ليش ده مجتهد مراد اول درسو کې میرا تویل ابن تیمیه سوی منع الائمه عن التقليد منع د امامان د تقلیدنا انما هو في حق القادر على اخذ الاحزام عن الادله دا هغه چا په باره کې دا چې هغه قادر وي په اخذ د احکام د ادله اخذ د احکام د ادله نه د پدې څوک قادر دی مجتهد یعنی دا منع د مجتهد په باره خبره پوه ځکه اخذ مجتهد وګورئ فتاوی ابن تیمیه جلد 2 صفحه 203 بلا حواله در تقول علامه سمهودی رحمه الله دا کتاب د العقد الفريد کسخانه کې پیدا کیږي تاسو ځان ته والي وړو کې کتاب د چرته په 500 روپۍ العقد الفريد د العقد الفريد و 500 نمبر صفحه و 500 پدې کې لیکي قال الصيدلاني وانما نهى الشافعي عن التقليد لمن بلغ رتبه الاجتهاد الصيدلاني رحمه الله فرمای چې امام شافعي چې منع د تقلید نه کړی دا د هغه چا د پاره منع د تقلید نه کړی دا بلغ رتبه الاجتهاد چې هغه رتبه د اجتهاد ته رسیدلی فاما من قصر عنها فليس له الا التقليد څوک چې مرتبه د اجتهاد ته نه رسیدلی هغه د پاره صرف یو لار د تقلید دی هغه به صرف نو ګوره د دې پوسټرو جواب شو دا وابین چې تاسو ته د پوسټري پیش کړی په دې کې د امام صاحب قول لیکلی چې منع د تقلید نه کړی نو و دې پر جواب څه جواب دا منع د مجتهد د پاره مجتهد په تقلید نه کوي تاسو ته هم په دعوه کې داسې لیکلي چې موږ اهل سنت والجماعت په اجتهادي مسایلو کې په مجتهد اجتهاد واجب دی هغه قید باندې موږ ته جواب کړو چې مجتهد په اجتهاد کې مجتهد په تقلید نه کوي البته جایز دی ورته دا ورته بل ځای کې ذکر کوم چې جایز دی خو واجب نه دی بلا حواله در ذکر کو قال الحافظ ابن عبد البر جلد 2 صفحه 9 او 9 پدې کې لیکي بعد ذكر الاقوال الداله على منع التقليد دا د امامانو اقوال را نقل کړي چې کوم د امامانو اقوال راغلي په منع د تقلید دا اقوال ابن عبد البر ذکر کړي خو به ورسته ورپسې فرمایي وهذا كله لغير العامة دا منع دا مجتهد دا پاره مجتهد دی اجتهاد فإن العامة لا بد لها من تقليد علماء ځکه عوام چې دی د دې لپاره تقلید د علماء لازم عوامنا مراد غیر مجتهد دی غیر مجتهد به د مجتهد تقلید کوي عند النازله تنزل بها دم عقد الفريد صفحه 55 ودي کتاب کې دم لیکل دا د ابن عبد البر قول را نقل بهر تقدیر وابین د ابن عبد البر قول را نقل کړي دا ضرور وړ اقوال د
امامانو او به ورسته د تشریح کې نه رانقل ابن عبد البر. نو ګوره دریم اعتراض مې دا وکړو چې امامانو منع د تقلید نه کړی دا، نو جواب وکړي شاباش چې دا منع د تقلید د مجتهد په باره کې ده. نور خو تاسو ریکارډ کړی دی، د ریکارډ نه بیا زده کړئ دا د امامانو اقوال مدر په عربی کې ذکر حواله من درته او که زما په دې کتاب کې ګوره یو سل لسمه صفحه اول جزء په دې کې مې دا ټول اقوال نقل کړي سره د حواله. پنځم اعتراض کوم بیا درس بس کو د الله پاک توفیق. پنځم امام سے فرمایي اذا صح الحديث فهو مذهب، چې کله حدیث صحیح شي دا زما مذهب دا. زه په سربند کې امام نو دا د لشکري خبيثه والا لشکري خبيثه خو پیژنئ دا تاسو چې ورته سرمنی د امامان ورکوي د اخترو کې دا سرمنی چې ورته ورکوي دا ټول سرمنی د دین په خلاف استعمالي. دا سرمنی زی لاهور کې چوبرچی چوک دی، لاهور کې جهاد چوبرچی چوک کې غاټ دفتر دی او په دې دفتر کې ور باندې خوراکونه کبابونه او مزي او چرچی او ال خلکو ته ټریننګ ورکړي د فقه حنفي په خلاف. نو استاد سرمن د دین په خلاف استعمال د فقه حنفي او د دین په خلاف ال خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې دا مشرکان دي، دا کافران دي، دا بدعتيان دي، په حرام کار کوي، دا ګند ټول تعلیم تاسو په دې سرمنه د فقه حنفي په خلاف کې. لدی وجه نبی ته سرمنه ورکول دا تعاون على الاسم والعدوان، په ګناه کې ځان شریک نه دی. لشکري خبيثه ته سرمنه مرمنه مور دا لشکري طيبه چې ځان ته او ځان ته جماعت الدعوه لګول. دا سربند کې زما جمعه تراغ نو په یو لاسي چې ستړي مشو پر زپو شم چې دې خباست او اجازه دې چې چند ټوله مې څه شي دې په چند ټوله وي جهاد مې چرته جهاد کوي لاور چوبرچی چوک او کنه د صدر په فواري چوک یو دفتر دلته وای ناجی افغانستان کې جهاد کوي، کشمیر کې کوي. نو مې بیا خو تاسو پاک فوجي لشکر معنا فوج طيبه معنا پاک لشکري طيبه یعنی پاک فوج. نو پاک فوج چندې ته څه ضرورت لري؟ هغه په کروڑونو روپۍ لري. تاسو خو پاک فوج شرموي. لشکري طيبه په عربي کې نه ده، پاک فوج په اردو کې نه ده. پاک د لشکر ترجمه ده د طيبه او د لشکري د فوج ترجمه لشکري طيبه یعنی پاک فوج. مې ستا چندې ته څه ضرورت؟ اسی د خلکو په سترګو کې خاوري وشي. نو ما ته وایي مې تاسو غیر مقلدین زما جمعه کې چندنه ټولوي مو مقلدین او موږ امام صاحب منو مې څنګه منل؟ وای امام صاحب فرمایي دي کنه چې اذا صح الحديث فهو مذهب، چې صحیح حدیث به دا زما مذهب دی، چې زه په صحیح حدیث عمل وکم زه د امام صاحب په مذهب. اذا صح الحديث فهو مذهبي. امام سے پخپل و اذا صح الحديث فهو مذهبي. جواب دا وکي چې دا حدیث هم ګوره د مجتهد په باره کې شاباش. دا حدیث دا قول د چا په باره کې؟ د مجتهد په باره کې. زه تاسو ته مثال پیش حفیظ الله ته ډبګری تراشي او د یو سپیشلیست ډاکټر نه دوايي وایي ستا په کې شک دی. د سپیشلیست ډاکټر ته ویلي چې کدا دوايي می غلطه درکړې و په دې دیوالي تراغلی سمکنو کې یو چولي پروف دی ویلي چې تمام وګوره دا دوايي چې دا صحیح ده که غلطه ده. ا چولو ولا تا ته وایي چې دا دوايي خو غلطه درکړې ده بس دې په دیوالو. دا حماقت شو کنه شو؟ ډاکټر درته وایي که زما دوايي غلطه و په دیوالي ولا مطلب دا چې بل ډاکټر ته وخایا سپیشلیست ته وخایا که بل سپیشلیست درته ویلي چې دا غلطه ده نو به په دیوالو. داسې نه چې ته په کوڅه کې چولي پروش او کلندر ته وخایا چې دا دوايي صحیح ده که غلطه. اذا صح الحديث فهو مذهبي همدغه مطلب د مجتهد په باره کې دی. امام صاحب فرمایي که زما د مذهب مسله غلطه وه په دیوالي ولا نو څوک به اوس غلطه ورته بل مجتهد چولي پروش کلندر ډیرور د ټیکسي ډیرور دا به ورته غلطه وایي. دا خو په خپله ډیروري نه پوهېږي نو ته به د امام صاحب مسلې ته څنګه غلطه وایي؟ عرض مې دا چې ګوره یو ډاکټر ته وایي چې زما دوايي غلطه وه تی په دیوال ولا امام صاحب وایي چې زما مسله غلطه وه تی په دیوال ولا نو اوس د ډاکټر دوايي به غلطه څوک ثابتوي؟ بل ډاکټر. نو د امام صاحب مسلې ته به غلطه څوک وایي؟ بل مجتهد. چولي پروش او کلندر او ریچن ګینګي ورته نشي ویلی. په مثال خو پوه شئ او په دې کې یو کتاب نړیوال محقق محمد عوامه لیکلی دی قصه خانه کې مدارالکتب کې خرڅېږي ځان ته والی اثر الحدیث الشریف. د دې حدیث د دې قول ډېره ښایسته تشریح کړې چې اذا صح الحديث فهو مذهبي. د دې ترجمه یې داسې کړې ده اذا صلح الحديث للعمل به فهو مذهبي. د دې قول معنا دا ده چې اذا صلح الحديث للعمل به چې کله حدیث د دې قابل چې عمل پرې وکړي یعنی منسوخ نه دی متروک نه دی. د دې
دې قابل دی چې عمل کې وکړي شي نو دا بیا زما مذهب او په دې مجتهد پوهیږي چې دا حدیث قابل د عمل دی او کنه سبحان ربك رب العزه. خو بل مثال شپږم اعتراض به مختصر دی ګوره ډاکټر صاحب سوچ ورته سودا سوال تاسو کوم ودی کړو دا چې درته ویلي چې امام صاحب کوم ځای کې ویلي دي چې زما تقلید دا مختصر شاباش امام صاحب کوم ځای کې ویلي دي شاباش چې زما تقلید